سلام سلام. هی راشه راشه راشه. څه نومېږي؟ سجاد. سجاد جان، آفرین آفرین. په لاس کې دې څه دي؟ کباب. ښه ته راشه دې خوا ته. سجاد جانه ښې یې؟ په څوم صنف کې؟ دریم. نو ته څه کار کوې دلته؟ خو اوس دې دغه ورځ ده، ته درس ته راغلی، کار ته راغلی، څه کوې؟ کباب جمع. کباړ جمع کوې. په کور کې څوک لرې چې کومک وکړي در سره؟ پلار دې، ورور دې څه کوي؟ ورور مې ما نه مشر نشته. د کور ډوډۍ راوړونکی اوس ته یې؟ د ورځې څو روپۍ ګټې؟ د ورځې کباب غونډوم، کله ښه ډېر څیز که نه باید همږه خرڅوم. ښه په یوه ورځ کې څو روپۍ ګټلی شې چې دا کباړ راټولوې؟ هر څومره چې سل. مثلا څومره؟ 50 دومره. آفرین. دا اوس خو هوا ډېره یخه ده، ژمی دی، ته چې راوځې چې کار کوې یخ دې نه کېږي؟ نه هېڅ هېڅ یخ نه شي. غواړې څه شی شې په راتلونکي کې؟ زه هو. هسې چې نه، ښوونکی، ډاکټر، انجینر، څارنوال، غواړې کوم څه شی شې چې کله 12م خلاص کړې، پوهنتون خلاص کړې، غواړې څه شی شې؟ زه هو. غواړم یو استاد. آفرین استاد. غواړې نورو زده کوونکو ته درس ورکړې؟ ښه، ډېر ښه ډېر. دې باندې ځان ته څه شی واخله. ښه، نن انشاءالله چې هېڅ کار ونه کړم دا دې بس ده. ښه، خدای شکر ورځه. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ولیدل، سجاد جان چې د ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکی دی، د ژمي په دغه سړه هوا کې دی له کوره راوتلی، یوه خیرنه بوجۍ یې شاته اچولې ده، غواړي چې کباړ راټول کړي او خپلې کورنۍ ته 100 یا 50 یا 10 روپۍ یوسي. موږ تاسو وینو چې ځمکه سپینې واورې پوښلې ده او سجاد جان او د ده په څېر په لسګونو او سلګونو نور بېوزله ماشومان هېڅ څه نه لري، له کوم ځایه به کباړ راټول کړي، ځکه په هر څه باندې سپینه واوره پرته ده. موږ له ده سره خبرې وکړې او تاسو د ده خبرې واورېدې چې کله د دوی څخه د خپل راتلونکي په هکله پوښتې، د کورنۍ د وضعیت په هکله پوښتې، سره له دې چې د کورنۍ وضعیت یې خورا زیات خراب وي، خو دوی د ویلو لپاره هېڅ نه لري. دوی سره اصلا هېڅ کله دغه ویل شوي نه دي، چا ورته ښودلي نه دي چې ته د خپل ژوند په هکله فکر وکړه او ته راتلونکي ته موخې ولره، هیلې ولره او له ځان سره یو هوډ ولره چې ته به راتلونکي کې څه کېږي. نه، دوی د خپل ژوند ټولې ناخوالې او ننګونې ویني، خو په پټه خوله هر څه زغمي، جبر ته یې غاړه ایښې ده، کار کوي، هر یخني، هر ډول سخت شرایط کوي، دوی ځي وځي او کار کوي او همداسې شپې پسې سبا کېږي او ورځې په شپو بدلیږي او دا تر هغه دوام کوي چې دوی لویېږي او له بده مرغه کله چې لوی سن ته رسېږي، دوی چون د خپل راتلونکي لپاره هیلې نه وي درلودلې، موخې نه وي ټاکلې او ځان یې په اړینو زده کړو او مهارتونو نه وي سمبال کړی، همغه دی چې د ټولنې په یو بېکاره ځوان بدلېږي. نو راځئ هر ځای چې په خپل چم او ګاونډ کې داسې ماشومان وینو، د دوی څخه لاسنیوی وکړو او دوی زده کړو ته وهڅوو. تر پیسو، تر هر څه لویه سرمایه چې دوی ته یې ورکوو هغه دا ده چې په تعلیمي ډګر کې د دوی لاسنیوی وکړو، د دوی د فامیلونو یا کورنیو لاسنیوی هم وکړو او دوی زده کړو، کورسونو او ښوونځیو کتابونو ته وهڅوو. په دې هیله چې سجاد جان خپلې هیلې ته چې غواړي استاد شي ورسېږي.